بسم الله الرحمن الرحیم. دا د اتلسمه سپارې اووم درس دی او د نور سوره چې څلېرویشتمه سوره ده د 50 نه تر 1 آیت ورسره اتمن ولولئ ترجمې سره چې بهتره پرې پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان یحیف چې ظلم به وکړي لم یبلغ الحلم مفهوم دی چې ندی رسیدلی بلوغ ته ثیابکم جامې ستاسې من الظهیرة مفهوم دی له غرمې نه عورات مفهوم دی د پردې وختونه دي غیر متبرجات نخکار کوونکی علی الاعرج پر ګډ مفهوم دی څوک چې لنګ یا پر ګډ مفاتحه مفهوم دی چې د کلیګانو یي او صدیقکم یا د دوستانو خپلو. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده یې کړئ نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي فاصله به ورکئ ټي وي نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ دا به تاسو اوکې کړئ صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته مثلا 14مه سپاره شوه 15مه شوه 14مه شوه هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي مثلا هر درس چې تاسو په کاري مثلا دویم درس دی مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.